حلاکت تی دا غا انسان دا پارا چی اغا پششام خلق رٹی او مخام خلق رٹی دی دا پارا حلاکت تی دا اللہ رب العالمین ویلی ویل لکل ہمزت اللمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر ناستے پکور کے ناستے پدے کہ یو تر اجازت غوختو منافق پو شری سڑیو ورانکار سڑیو اجازت طلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا کس راغے ویلی یا رسول اللہ پلانے اجازت غاڑی نبی علیہ السلام فرمائے بئسا خلا عشیرتی یا بئسا ابن العشیرتی دار دی قبری بدترین سڑے رے غلیظ ترین سڑے رے دی قبری اجازت تو کہ چراغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغوتا خندہ پیشانے بانے کے ناس تر و تازہ ہوتا کی ناس خندہ خبری اسے شروع لی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی زہران شم کلچہ سڑے لال مورتو چی یا رسول اللہ ساجیب انتکارو شو دی سڑی بارہ کے ہوتا مخ کے سخت لہجہ استعمال کلا پوشیشا او وس چی کل رالے نڈیر نرم لہجہ دی استعمال کلا او تو یا عائشہ تو اے عائشی ان شر الناس منزلة عند الله من تركه او ودعه الناس اتقاء فحشه دیر شری سڑے دیر خراب سڑے دا اللہ رب العالمین پنیس باندے اگا کستے چی خلق را دسر اخپل تعلقات پری خودلی خلق دسر ناس تفاست پری خودلی خلق خبر اتری دسر پری خودلی اتقاء فحشه دا غلط لہجے پوجبانے دا پوچی بینا پوجبانے چی دے سخت لہجے استعمالی مخا مخصڑے رٹی مخا مخصڑی بانے عیب و تان وی دا سی سڑے چی خلق دا دی وجن پری خودلے داد اللہ پنی شریر او دیر غلیظ ترین انسان دے میز مدلی ما بین لحییہی چاچی مات زمواری راکلا دا اغا اندام چی اغا دا دی دو جام پمینز کی دے چی اغا جبدا وما بین رجلیہی او دا اغا اندام چرد دو خپو پمینز کی دے شرمگات مراد دا از من لہو الجنہ نبی و ازورد جنت زمواری ورکم امام بخاری دا حدیث تقل کردے دے زمارنو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمواری دا یا رسول اللہ ما اخفف ما تخاف علی یا رسول اللہ کم یو عمل لے چدائی پبارکی تو زما پمبابان دیر یریگی چھ پمابان زما پبارکی تو داغا عمل دیر زیاد یریگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل جبر آولی ولا فاخذ بلسان نفسی خپل جبر آولی ولا اور تویل کف علیک هذا سفیان دا جب گرے بند کرا بیزے کلاو نکی امام احمد رحمہ اللہ دا حدیث صحیح سند سر نقل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مومن پبارک فرمائی لی مومن با نرم لہجہ نرم زبان استعمالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یعلف ولا یؤلف مومن سڑے زید منی زید محبت و دا الفت دے اغا سڑے کی اس قسم خیر نشترے چنہ دا بل سر بین ساتی او نسوک دا دس سر بین ساتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرت پا عمر کی چاہتا نویری کنزری چاہتا نوی کڑے ردی بدی چاہتا نویری صرف سبے ویل ما لہو تربت جبینہو سخت رجوے چی استعمال والا دابیل ما لہو تربت جبینہو ددی سڑی سکار دے تندے دے پخاورو کا کرش دادا سخت الفاظو المؤمن مالف مومن سڑے زید الفت و زید مینہ و محبت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور کے راستے صحابی پا کور کے پخپلبان سوچ کئی چی نن خو منگ دلتس غم جنشو خزرنم تنگشی خبگان را بانی راشی راشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواست رکینو قیامت کی چکلا جنت تک اللہ منگ بوزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھت مرتبو کی بھئی منگ بلان دیو نبی سر چی ملاقات نکی گی دا وقت سنگ تیری گی التا رازی ورطکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا یا رسول اللہ کور کی ناسم یو فکر راگے فکر دار آخلے دے چیزا سوچ پیدا کاؤ چنن قمنگ تنگ شد التا ظلبان دے خبگان راشی یا رسول اللہ ستا سرکینو ستا دے مخ دیدار وکو زمنگ رزڑا خبگانون ختم شی سوچ پیدا کاؤ یا رسول اللہ چی پا قیامت کی التکلت جنت داخل شی او منگم کا اللہ بوزی نو تخبہ اچھتو مرتبو کی دا انبیاء پا درجو کی بھئی منگ بال تت سنگ تیم تیرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیت سے ونویل
الله رب العالمین د داسې بندګانو د خوشحالولو دپاره آیات نازل کړه ومن یطع الله چا چې د الله تابعداري وکړه ورسول او د رسول تابعداري وکړه فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا چا چې د الله او د رسول تابعداري وکړه دی به د هغه چا سره ملګري چې الله پې انعام کړی چې پیغمبران دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي ډېر ښایسته ملګري دي صحابه کرام خوشحاله شو ولې المؤمن مالف مومن زید مینې او د محبت ته صحابه کرام د نبی نه بغیر ټیم نشي تیرولی معاذ ابن جبل ورته وایي یا رسول الله انا لمؤاخذون بما نتکلم به یا رسول الله موږ چې خبرې کوو په دې به الله موږ رانیسي ولې نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ثقلتک امک یا معاذ معاذ ستا مور دې بوره شي او تا دې ورک کي وهل یکب الناس علی مناخرهم او علی وجوههم الا حصائد السنتهم اے معاذ خلق چې په جهنم کې الټه غورځي په مخونو باندې غورځي دا خو صرف دغه جبو خبرو د جبو هغه لوکلي خبرې چې کوم دی قربان الفاظ زار د قربان الفاظ خنۍ چې موږ استعمال کړو ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة یو روایت کې صدام راغلی ان شر الناس عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه خلق زمون نفرت ونکی خلق زمون متنفر نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غم د قعداتو کنه چې څوک بو سکیناست نه بیا به تی پاسېدنه خوانه به پاسېدنه او دومره حیاناک انسانو چې نور له حیا ورتلته اخر حدیث رسکم عمر ابن العاص رضی الله عنه دا روایت من بار بار بیان کړی دی بیا به بیان کو دا سړی خبرې تکراروي عمر ابن العاص رضی الله عنه دا چې کله وفات کېده خپل زوی عبدالله هغه ورته ناست دی او هغه ته خبره کوي ډېر زیاتې ژړل هغه ورته ویل عبدالله ابن عمر ویل پلاره ویل تا نه ما یو خبره اورېدلې وه تا به ویل چې کله سړی وفات کېږي ساعت یې خېږي داسې څوک عقلمند سړی به نه چې زم کدن په ټیم کې د هغه سره خپل عقل باقي پاتې وي او دا موږ ته د مرګ حالات او د مرګ صورتحال موږ ته بیان کړي پلاره اوس هغه حالات په تا باندې راغلي دي موږ ته د درخواست کوو چې موږ ته حالات بیان که ستا زنګ کدن شروع دی څنګه حالات دي هغه لا او بچیا اوس په ما باندې دا حالات راغلي زه به بیان کوم تاسو ته عمر ابن العاص ته وایي بچیا وایي داسې حالات زه محسوسوم چې اسمان د بره نه راغلی دی ځمکه د لاندې نه ما ته راغلې ده صرف د ستنې د سوم په شان ته سوری پاتې دی او پاکه کې زه ځان بچ کول غواړم لیکن بچ کېدی نه شمه بیا وایي عمر ابن العاص رضی الله عنه ته زوی تسلي ورکوي پلاره ولې ژاړې دومره هغه ورته فرمایي عبدالله ابن عمر ته بچیا وایي انی قمت علی طاق ثلاث بچیا ما درې حالات په ما باندې تیر شوي دي یو حالات په ما باندې دا تیر شوی دی چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلک دشمن ما ارمان پیدا و چې د هغه دا سر به زه کله وهم لیکن دا زه ویمه دا زما یقین دی چې که په دغه ټیم کې ماله مرګ راغلی وی زه ډایرکټ جهنم ته تلمه بیا داسې حالات راغې چې ما اسلام راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د اخلاقو د نرمې لهجې نه متاثره شوم دومره مینه مې د هغه سره پیدا شوه چې ما به له ډېر حیات وجه نه د هغه سته مخ ته نشو کتلی وایي که څوک ما ته ووایي چې د خپل نبي شکل صورت ما ته بیان کا زه نشم بیانولی ځکه چې د نبي مخ ته ما په ډکو سترګو چرته هم نه دي کتلي ما له حیا به راتله چې زه د هغه سترګو ته وګورم د هغه دوی مخ ته زه وګورم درېیم حالت په ما باندې دا راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو اوس موږ دنیا په امورو کې ورننوتو د مشرۍ په امور کې ورننوتلو هېڅ پته نه لګي مخکې حالات خدا چې د نبي صلی الله علیه وسلم سره مینه دومره سیوا وه چې که په دغه ټیم کې زه وفات شوی زه به ډایرکټ انشاءالله تعالی جنت ته تللی لیکن اوس داسې حالات راغې د دنیا امور دي د دنیا د هغې ځای ابو زینت مشرۍ کې زه ورننوتلم نیتونو کې کېدای شي فرق راغلی نو بچیا هېڅ پته نه لګي چې الله به کوم قسم معامله ما سره کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نه وایي زه دومره متاثره شوم چې ما دغه مخ ته نشو کتلی المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف مؤمن به زیاده میری وي
زید و الفت پی نرم لہجہ با استعمالی سخت الفاظ بنا استعمالو منگا سوک پا نرٹو منگا مخامخ سپت لگی دا مخامخ سوک زورٹما دا کی دیشی دا اللہ دوسوی دا کی دیشی دا اللہ ولیوی او اللہ خویلی من عادلی ولین فقط آذنتو بالحرب چاچے زمارا دوست دشمنی کولا زوت اعلان جنگ کوم زما دا غصر جنگ دے اللہ رب العالمین دی منگ صحیح مومنان جوڑ کی او اللہ دی زمانگا اخلاقم برابر کی